قدرمنې خورې، یوه ورځ به د زوی یا لور څښتنه شي، دوی ته ورزده کړه چې موږ د دې لپاره نه یو پیدا شوي چې فقط ژوند وکړو، بلکې د الله جل جلاله د عبادت لپاره پیدا شوي یو. دوی ته دوه مهم اصله ور وښایه. اول دا چې که هر څه بې ارزښته شي خو اسلام نه بې ارزښته کیږي، که هر څه بې ارزښته شي مګر زموږ موخې نه بې ارزښته کیږي. دوی ته ور وښایه چې اول دین دی بیا دنیا، نه برعکس. ورته ووایه چې ته د نورو نجونو او هلکانو په څیر نه یې، ته هغه څوک یې چې د خپل دین لپاره باید له صلیبیانو او استعمارګرو سره وجنګیږي، داسې لکه زموږ اتلان چې ورسره جنګېدلي وو.